دا د جنوبي وزیرستان ترهګرۍ د پیښو او پولیو څخه معذوره کسان دي او د دې لپاره په ډیره اسماعیل خان کې ډیره دي چې دوی ته په ځانګړي ډول پاملرنه وشي. په دې غونډه کې ګډونوال یا خو د معذورانو په کورسۍ ویلچیر او یا ټانکرونه په لاس دي او ډیرو ته پکې پلاستیکي پښې او لاس هم لګېدلي دي. د معذوره کسانو لپاره جوړ کړی شوي تنظیم پښتون ډیسیبل فیډریشن مشر د محمد وزیر چې په خپله د پولیو رنځ ښکار دی وایي د دوی سره یوازې په واړه کې 1410 کسان رجسټر دي چې ترهګرۍ پیښو او پولیو معذوره کړي دي. ډیوا سره په خبرو کې د محمد وویل په 1400 شمیره کې ورسره 400 معذوره ښځې هم شامل دي. د محمد وایي دوی د لپاره احتجاج کوي چې حکومت دوی ته ځانګړي نوکرۍ ورکړي، د وظیفو تنظیم ورته برابر کړي او د دوی د درملنې لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړي ځکه چې په ځینې معذورانو کې اوس هم د چاودنو زخمونه تازه دي او د بمونو ټوکړې په وجودونو کې پرتې دي. او په دغه کې 10 خلک هشته چې 20 ګولای په کې شاخې دي 20 شخم په کې شاخې دي چې چا په چخمه لګېدلې دي د چا په مرمۍ لګېدلې دي دغه خلک دغه په وجود باندې میږي یا حکومت یا چې یاره دا متاثر شوی خلک چې کیم بمبلش خلتای دا خلک سره درکه دی دغه عزت بچ کوي د خپل تشویر کوي ټنډای ور کوي وایل چر ور کوي چې کیم د خپل کوټه د ورته په حال باندې کوي. په افغانستان کې طالبانو واک نسکوریدو وروسته جنوبي وزیرستان د ناامنۍ سره مخ شوی او کال 2004 نه په دې خوا او کال 2009 پورې د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات کړي خو ځای خلک وایي دغه عملیاتو پر مهال په سیمه کې په ځمکه کې شخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په خلکو چاودنې کېږي. یو بل معذورتن عرفان مسعود وایي لاس کاله وړاندې په لاس کې بم چاودلی او هغه پکې په دواړو لاسونو معذوره شوی دی او په یوه سترګ ګډون او په یو غوږ کوڼ او په سر کې اوس هم څرې شخې دي. هغه وویل اوس چې هغه چېرته په نوکرۍ یا کار پسې لاړ شي په ځواب کې ورته ویل کېږي چې هغه معذوره دی او کار نشي کولی. عرفان مسعود وویل د 2 ورځو لپاره ځکه راغونډ شوي چې د دې معذوره کسانو کره شمیره معلومه کړي. په موږ خپل ځونه لوند خلک ولیدو نو زه دا وایم چې زه ډېر شوم په دغه نه زه په بلم بلاشه ډېر تقریبا 15 سال اول مزور شوی ٹھیک شو هغه شی مو 2 سره لوسینه خروب تي مو غوته لوسینه 4 نکو مو د یو سترګه خروب دو د یو سترګه بالکل 4 نکو دا مکمله خروب دو او مو د یو غوش خروب تا یو غوشینه مې پښه مت شوی دي د یو غوش کیم دا مو دا بالکل 4 نکو او دا سه مطلب لکه مو ته چې کله بام رخلوش کنه اختم شه ډیر په تکلیف شو. که څه هم د دې معذورانو کره شمیره نه ده معلومه خو د جنوبي وزیرستان یو سماجي کارکون جاوید مسعود وایي د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو په نتیجه کې په زرګاو شمیره خلک معذوره شوي. هغه وایي اوس هم په علاقه کې په ځمکه کې د شخو میړونو ویره لري او هره ورځ دغه میړونه چاودي چې په نتیجه کې عام خلک معذوره کېږي. وزیرستان شه جنگ شوی دی په وزیرستان شه معذوره په 10,000 وشتای دی. د جنگ مطلب صرف دا نه دی چې بلاست د جنگ نه متزر قسمه بیماری جوړې دي. د یادونه چې د معذورانو تیر کال په نومبر میاشت کې هم احتجاج کړی و او وروسته له هغې وځنډول چې صوبایي حکومت ترجمان اجمل وزیر د معذورانو ته په لاسو ورځو کې د دوی غوښتې پوره کولو باور ورکړی و. عدنان بیټنی ډیوا ډیره اسماعیل خان.